بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلواک تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ او په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په کابل شپږیزې لیک کې ایوبي صاحب محترم را سره ولاړ ده. ایوبي صاحب ستړی مه شئ، خپلواک تلویزیون لیدونکي دې همداسې به غږ اوري. ایوبي صاحب وکړي چې تاسو دوه لوبې وکړې، درې لوبې البته فکر کوم چې دوه مو وبایلله او دوې مو وګټلې. د اخرنۍ لوبه مو ډېر یو غټ هدف مو ورکړی و، علت یې څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې زموږ سره الحمدلله ټول ځوان لوبغاړي دي، ځوان استعدادونه دي. بل خوا رحمان الله ګربز و، رحمان الله ګربز تاسو خپل پېژنئ که هغه په پیچ پاتې شي نو هر وخت ورسره هدف ورکولی شي. نو همغه د 9 منډې جوړې کړې، تر 10 11 سوه پورې په پیچ پاتې شو. نو هر وخت انشاءالله کله چې دی په پیچ پاتې کېږي او یو 10-12 سوه وهي حتما به هدف لوړ وي. ایوبي صاحب تاسو سره فکر وکړو د ملي لوبغاړي ملي ټیم لوبغاړي ډېر کم دي، ټول کم عمر ځوانان لوبغاړي در سره دي. زموږ اول هدف همدا و چې ځوانانو ته خدمت وکړو او ځوانان د پردې مخ ته راولو. نو یو ټول هم جونیئر نشو اخیستی ځکه یو ټیم وي او مختلف ټیم باندې باید پریشر وي. او بل موږ ورسره نورعلي او سمې شنوار همداسې نور لوبغاړي چې مجیب و نوین و هغه هم تاسفانه راونه رسېدل، کېدای شي فاینل پورې راورسېږي. نو هغه موږ د دوی د تجربه په خاطر چې د جونیور ورسره تجربې زیاتې شي، ورسره یو ځای ولوبېږي او فکر یې غټ شي. نو د دې لپاره موږ هغه واخیستل. نور موږ تکیه ډېره په جونیور باندې ځکه وکړه چې ځوانانو باندې مو وکړه چې هغه ځوانان د هر وخت هم فیلډینګ پوزیشن کې، هم په بیټینګ کې، هم په بالینګ کې هغه ستړي کېږي نه. هغه کرکټ ته وږي دي، هغه کرکټ ته ډېر هغه ورکوي، ریسپیکټ ورکوي. نو هغوی موږ ځکه وغوښتل چې ځوانانو ته وکړي. دوستانو ایوبي صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. که چیرې دغه کم عمرو لوبغاړو ته یو چانس ورشي، ایوبي صاحب دپاره او د لوبغاړو دپاره ډېر یو ښه چانس دی. هغه لوبغاړي چې په دغې شپږیزې لیګ کې لوبېږي دو دپاره ډېر یو ښه چانس دی. که تاسو فکر وکړئ دوستانو، ایوبي صاحب سره ټول د 19 کلنو لوبغاړي دي، یو شینواری او یو څو لوبغاړي نور دي لکه سامې او نورعلي، داسې یو څو لوبغاړي نور دي. نور ټول د 19 کلنو. ایوبي صاحب که بلې پوښتنې ته راشو، تاسو تېر کال مستهنک لوبډله تاسو په واک کې وه، اوس د کابل بازان تاسو سپانسر کړي دي، تاسو سره دي، علت یې څه دی؟ کابل ټیم خو تاسو خپله خبره یې شپږ اووه کاله کابل زلمي زما خپل ټیم دی. نو ما غوښتل چې دغه شپږیزه کې هم کابل ټیم واخلو چې دواړه سره یو شي. خارج ته ټور کوو، موږ به د کابل په نام وکړو. بل کابل ټیم یو داسې ټیم ده چې موږ ټول لوبغاړي زما د خوښې لوبغاړي پکې راوستی شو. او د زوم ټیم داسې وي لږ مشکلات زیات لري، که د هغې زوم لوبغاړي ته نه پاتې شي نو هغه هلته لږ مشکلات پیدا کېږي. او کابل ټیم داسې یو ټیم و چې هغه ټول موږ د خپلې خوښې لوبغاړي پکې اخیستلی شول. او بل دغه ټیم زه غواړم ډېر وخت لپاره یې وساتم. همدغه د کابل زلمي و، دا د کابل ایګلز ټیمونه به زما ډېر وخت پاتې وي. مننه ایوبي صاحب. څه فکر لرئ په شپږیزې لیګ کې به څونه په مخکې لاړ شئ؟ امید همدا دی چې تر اخره پورې لاړ شو، فاینل ته لاړ شو، فاینل وګټو. ځکه زما په خپل ټیم الحمدلله ډېر باور دی، سټرانګ ټیم دی. هرې خوا نه هم که د بالینګ سایډ وښایي، که د بیټینګ سایډ وښایي، که د اوپنینګ سایډ وښایي، که د فیلډینګ سایډ وښایي. زموږ لوبغاړي د هر لږه نه سټرانګ دي، تکړه دي. انشاءالله زموږ همدا کوشش وي چې فاینل وګټو. نن میچ ته زموږ درېیم میچ ته څلورم میچ ته نن میچ کې موږ وګټو، انشاءالله موږ کوالیفای کوو سیم فاینل ته. کوشش به همدا وي چې ټاپ راشو، هلته زموږ ته 2 چانسه برابر شي. نو خوري مو همدا ده انشاءالله لوبغاړو باندې باور لرو، لوبغاړي ښه دي، تکړه دي، تر اخره فاینل کامیابي مو غواړم. ډېره مننه، ډېره مننه.